غني په افغانستان کې له ښځو څخه د ژوند حق اخیستل شوی. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د نظم خبر ته. اشرف غني د ملي ډیالوګ په پیلولو ټینګار کړی. پخواني ولسمشر اشرف غني وایي طالبانو په افغانستان کې یو بې مخینې استبداد حاکم کړی او دا چې افغانستان تل د استبداد په مقابل کې راپورته شوی دی. نوموړي د افغانستان مسلې د حل لپاره په خبرو اترو ټینګار کوي. پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غني د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ، د افغانانو د ستونزو، د نجونو او ښځو د کار او زده کړو او دغه راز په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت په اړه څرګندونې کړې دي. اشرف غني ویلي طالبانو په افغانستان کې یو بې مخینې استبدادي نظام حاکم کړی چې په وینا یې په دغه هیواد کې استبدادي نظامونه نتیجه نه ورکوي. نوموړي ویلي په ټول هیواد کې او زموږ د خلکو د ژوند په هره برخه کې یو بې سابقې استبداد تحمیل کړی دی. استبداد ښایي په ځینو هیوادونو کې برې درلودلې او ټینګ شوی وي، خو په افغانستان کې ژر او یا وروسته رد کړی او مات کړی دی. دا اوس چمتو کلی خبر تر بیا ښې چارې ښه وه.